ستا خپل پیج ته ستا ویډیوز هم ډېر کم راځي دا څه وجه ده زه ستا نه یو تپوس کوم اوس ما شعر ویلی دی یا ښه دی یا خراب دی هغه زر کسان ګوري او په ټیک ټاک کې د دوو کسانو په لایو گیم کې کنځلې راواله چې یو بل ته یې خور مور یاده کړي کنځلې کړي هغه لاک کسان ګوري زما مازغه خراب دی زیاړو دا زر دی مانه ګوري قصه ختمه زه چې چا پیژندلی یم هغوی پیژندلی یم چې د چا خوښ یم تر قیامته به یې خوښ یم او چې د چا بدي شم د قیامت په ورځ به یم بدي شم خبره ختمه زه دا سړي ته نه وایم چې ته زما په زور خوښ که نه خوښول مخول نه که دې خوښ یم یا الله که دې نه وه خپله لار وښه ورشه دا ستا وي که دوباره شروع کا تش چې بله خبره دا ده چې یو کس دا کمنټ کړی چې د ضمیر اوسنۍ شاعري د تیر شاعرۍ په نسبت بلکې دا پوښتنه که زه داسې وکړم چې د اوسنۍ شاعرۍ په نسبت تیره شاعري ډېره معیاري او خلکو خوښوله دا څه وجه ده بس هغه د دور کې ټیک ټاک نه و ټیک ټاک اوس دوه شعره راوتي په ټیک ټاک کې 99% خلک زما د منیر د عجز د دې ټولو شاعرانو شعرونه وایي او هغوی د ځانه پې شاعران جوړ کړي دي مازغه پې مونږ خراب کړي دي او شاعران پې هغوی د ځانه جوړ کړي دي نو لیوني نه یو چې هسې لګیا یو بس د ځان سره پټه ښه ده لیکو به ځان سره به یې سنبال ساتو هلکه تا اوس څه وایه چې کوم ما صحیح شعرونه لیکلي هم ما لا راوړاندې کړي نه دي نو بس دا رې دا به کیمره کې به ښکاري نه دا څو دي دا څو ریکارډینګ دي دا څو دي 1924 غزلې زما سره اوس هم پرتې دي یو مې ته نه دی ویلی ضمیر صاحب ستاسو ځای ته هم راغلي یو چونکې تاسو خو ما ته پړی که نه دا ځینې پوښتنې به زما نه وي زما پوښتنه به صرف دا چې ژوند مو څنګه روان دی ښه په سور کې ورپسې یو څو پوښتنې به کوم او هغه چې دی نو په فیسبوک کې چې دی د کسانو پوښتنې دی هغه به زه ستاسو ته کوم ټیک ده څنګه چې د تیر په څېر وه هغه ویډیو هم ملګرو ډېره خوښه کړې وه نو ستاسو اجازت دی دغه یو څو پوښتنې وکړمه بلکل ما ته خو د خول هم نه دي خو عابد ملنګ دا تپوس کړی دی چې سیاسي لیډر ستاسو څوک خوښ دی تر اوسه پورې تاسو کوم اظهار نه دی کړی دا اظهار خو زه نه کوم عابد ملنګ خو عابد ملنګ زموږ عابد ملنګ شاعر عابد ملنګ اول خو سلام منظور کا ټول سلامونه منظور کا خو دا تپوس خو زه دا خو لکه دا زما د زړه کې پټ راز دی دا زه چاته نه وایم او دا خو بس عابد ملنګ ته وایي چې ټیک ده دا خبره خو تاسو اوس وکړه چې پټ راز دی خو د دې نه پس به راته دا نه وایه چې پټ راز دی چې کومه پوښتنه د هغې جواب به تاسو ورکړو ها زموږ یو بل ملګری دی هغه وایي که نه وایي ضمیر د سوشل میډیا نه لرېوالی اختیار کړی په مشاعرو کې ګډونوالي کې کموالی راغلی ده څه وجه ده یاره د دې وجې نه چې د دې نه زه شنګلې ته روان شم پروګرام له او موټر 15,000 روپۍ لی او زما تنخواه 40,000 45,000 روپۍ ده نو دې له به زه کور خرڅومه دقه خبره ده نور څه نشته ها عباد الله عباد صاحب وایي ضمیر خان ته وایه ستاسو د خوښې شاعر څوک دی یو نامه انتخاب کړئ بل د دوی د شاعرۍ استاد څوک دی هسې خو استادان ډېر کم چې خاص استاد وي هغه څوک دی زما د شاعرۍ د ټولو نه پیله استاد چې کوم دی نو دا دغه د اقبال جان صاحب و الله دې وبخي بټخیلې والا او بیا پیاز صاحب کوټ والا او شمشاد انګار صاحب او دغه د فضلداد صاحب دا څلور کسانه د خوښې د شاعر خبره یې وکړه یو مې یاد کړی و مې خوښ مې دی نو زما هغه کلیپ یې را کټ کړی و او په خپله فیسبوک کې ورکړی و دا سړی خو زما سانډیوال غونډه کې وخت د هغې نه بعد مې یو هم نه دی خوښ بس خوښ مې ټول دی په شاعري مایري مې نه ده خوښه بس ځان له دې کوي زه چې انتخاب کم دا اوس ما تا ته د دې ویډیو نه مخکې یوه خبره وکړه چې یاره زه شاعر ته ووایم چې خوښ مې هغه د کاپیر شي یاره بیا په بل چل پې کېږي ابراهیم تاج ته د یاد چې ستا شاعري هم د ضمیر صاحب نه ده خوښه ها بل ملګری وایي چې کله د پاکستان خبر راشي نو ضمیر خان صاحب د وطن په هکله ښه بمبار شعرونه وایي خو چې د پښتون خبر راشي نو ضمیر خان صاحب نه انقلابي شعرونه وایي چې دا څه وجه کیدی شي نو پښتانه باچا خان بابا نه دي رایوځای کړي چې هغه پسې 43 کاله دی که 44 کاله په جیل کې تیر کړي دي دا په شعرونو رایوځای کې دوی له ټرینډ پکار دی ټرینډ اوس یو 2 ګوډاګي راوتي خلک یې داسې ټکۍ یې ټول پښتانه په هغې دي ابل اوس یو څو پوډریان په روډ کې روان و چاته ویډیو کړی و ټول پښتانه په هغې دي ابل اوس یو ګډ روان دی خوځئ را خوځئ ټول پښتانه په هغې دي دوی له ټرینډ پکار دی دا خلک زما نه د انقلاب تپوس کوي انقلاب ډېر ګران کار دی باچا دا ډېر غټ غټ ښه سوچونه غواړي ها بل کس تپوس کړی چې د پولیس نوکرۍ نه مخکې یې څه روزګار کولو د پولیس ته نوکرۍ نه مخکې مې کلینډري کوله ډرایوري مې کوله
په دې غرونو کې مې کاڼي وښکل دیاړي مزدوري به مې کوله ورسره یې دا هم ویلې چې کم ژوند یې ښه و مخکینی که اوسنی دواړه په هغې هم د الله نه شکر دی الحمدلله او په دې هم د الله نه لاک لاک شکر دی الحمدلله او درېیمه پوښتنه یې په دغه یو کمنټ کړی چې نوکري ورته څنګه میلاو نوکري راته دقسې میلاو شوله چې خدای پاک نوکر کړمه او بس دا خپل پلار مې افلاطون نو خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي روړی غواړي غیبانه بس الله را باندې خپل رحم کړی بل ملګری وایي ضمیر خان ته وایي زما ډېر خوښه مې خو ډېر مې بدي هم شي چې دا به څه وځي دا پته راته شته دی چې د یو زړګي نه بل تلار وي چې زما خوښې ستا به ولې بدي شمه کیدای شي د مخکې ډېر خوښ ومه او اوس یې ډېر بدي شم یا یې مخکې ډېر بدي شومه او اوس یې ډېر خوښ یم